هیڅ کله نه ته په انګلش کې څه وایي؟ never, never. زه هیڅ کله هم دروغ نه وایم. I never tell lie. I never tell lie. همیشه ته په انګلش کې څه وایي؟ Always, always. زه همیشه مکتب ته ځم. I always go to school. I always go to school. ناوخته ته په انګلش کې څه وایي؟ Late, late. هغه هره ورځ ناوخته راځي. He comes late every day. He comes late every day. وختي ته په انګلش کې څه وایي؟ Early, early. زه وختي راغلی یم. I came early. I came early. هلک ته په انګلش کې څه وایي؟ Boy, boy. احمد یو ښه هلک دی. Ahmed is a good boy. Ahmed is a good boy. جینۍ ته په انګلش کې څه وایي؟ Girl, girl. لیلا یو لایقه جینۍ ده. Layla is an intelligent girl. Layla is an intelligent girl. زوړ ته په انګلش کې څه وایي؟ Old, old. زما نیا زړه ده. My grandmother is old. My grandmother is old. او ځوان ته په انګلش کې څه وایي؟ Young, young. زما ورور ځوان دی. My brother is young. My brother is young. دننه ته په انګلش کې څه وایي؟ Inside, inside. دننه راشه. Come inside. Come inside. مهرباني وکړه دروازه خلاصه کړه. Please open the door. Please open the door. ما ته وګوره. Look at me. Look at me. دلته راشه. Come here. Come here. هلته لاړ شه. Go there. Go there. دلته کښېنه. Sit here. Sit here. ما ته انتظار وکړه. Wait for me. Wait for me. په آرام خبرې کوه. Talk slowly. Talk slowly. دا هلک خوشحاله دی. This boy is happy. This boy is happy. داسې نورو ویډیوز لپاره موږ در سره لایک او فالو کړئ او د مکمل درسونو لپاره زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. زموږ د یوټیوب نوم دی ټیچر حکمت انګلش. مننه. ته ګپ لګې ته په انګلیش کې څه وایي؟ ته ګپ لګې ته په انګلیش کې وایي you are kidding. You are kidding. هغه ښایسته ده. هغه ښایسته ده ته په انګلیش کې څه وایي؟ هغه ښایسته ده ته په انګلیش کې وایي she is beautiful. She is beautiful. هغه ښایسته دی. هغه ښایسته دی ته په انګلیش کې څه وایي؟ هغه ښایسته دی ته په انګلیش کې وایي he is handsome. He is handsome. نو تاسو دلته کې وکړو چې ما جینۍ لپاره بیوټیفول او هلک لپاره مې هینډسم استعمال کړو. د جینۍ لپاره بیوټیفول استعمالیږي او د هلک لپاره هینډسم استعمالیږي. دا ډېر ګران دی. دا ډېر ګران دی ته په انګلیش کې څه وایي؟ دا ډېر ګران دی ته په انګلیش کې وایي it is very expensive. It is very expensive. هغې سره ډېرې پیسې دي. هغې سره ډېرې پیسې دي ته په انګلیش کې څه وایي؟ هغې سره ډېرې پیسې دي ته په انګلیش کې وایي he has a lot of money. He has a lot of money.